امریکا د روسیې د 12 تنو ډیپلوماټانو د شړلو پریکړه وکړه دا چې ولې په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ په ملګرو ملتونو سازمان کې د روسیې دایمي استازي واسلی نیبیزیا وویل چې امریکا د روسیې د 12 تنو ډیپلوماټانو ته د امریکا نه د وټو په خاطر د مارچ تر 9 نیټې مهلت ټاکلی دی د سپینې ماڼۍ ویان جنساکي هم د دې خبرې پخلی وکړ په ملګرو ملتونو سازمان کې د روسیې دایمي استازي واسلی نیبیزیا د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي مرکز خبري غونډه کې وویل چې امریکا د روسیې د 12 تنو ډیپلوماټانو نه مطلوب اشخاصو په توګه اعلان کړي او د امریکا نه د وټو په خاطر ورته د مارچ د 9 نیټې مهلت ټاکلی دی هغه وویل چې دا ډیپلوماټان په ملګرو ملتونو سازمان کې د روسیې د دایمي استازي ډیپلوماټان دي هغه زیاته کړې چې دا زموږ انتخاب نه دی دا لړۍ موږ نه ده پیل کړې خو ګومان کوم چې بې ځوابه پاتې نشي د بل پلوه د سپینې ماڼۍ ویان جنساکي بیا د روس د ډیپلوماټانو د شړلو د پریکړې په اړه وویل چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د روسیې په استازولۍ کې کارکوونکو د 12 تنو روس ډیپلوماټانو د استخباراتو پرسونل دي چې د دې له امله د امریکا د خاورې نه شړل کیږي په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویلي دي چې د امریکا دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا ترمنځ د کوربتوب په اړه د تړون د حکومتونو نه په ښکاره توګه سرغړونه ده هغه د یو تن خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه به د اوکراین په جګړه کې د اټومي وسلې نه استفاده وکړي داسې وویل په دې برخه کې زه د ولسمشر پوتین د څرګندونو تکرارول غواړم څه چې هغه ویلي هغه تاسو ته ویلی شم هر کله چې اوکراین د خالص صلاح کولو په برخه کې ګام اوچت شو د هماغې شیبې نه به روسیه هم په دې برخه کې ګام اوچت کړي او د اټومي وسلو تیارسۍ پای ته به ورسوي دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و تر بیا ښه وخت